رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض کړې ده، یعنې لازمه کړې ده پر خپل امت باندې صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. دا سرسایه چې ته ورکې نو ستا په روژه کې چې له تا کمې کمزوري خبرې سوي دي، بې ادبه خبرې درڅه سوي دي، بې ځایه خبرې سوي دي، د هغو ټولو صفایي الله رب العزت په دې باندې کوي. وطعمة للمساکین، دا د مساکینو خوراک دی، د هغو خرچه ده. فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة. که چا دا صدقة الفطر یا سرسایه د عیدګاه در لمانځه له مخه ادا کړ نو ډېر اجر لري، مقبوله صدقه د الله جل جلاله به ځینې قبوله کړي او د ده روژه به الله رب العزت ورباندې پاک کړي. دا هم یو مسله ده، سړی نن کولی شي، مطلب یوه ورځ 2 ورځې 5 ورځې له مخې کولی شي که نه شي کولی، بلکل یې کولی شي. موږ د مذهب مطابق د احنافو مسلک دا دی چې سړی کولی شي 5 ورځې 10 ورځې له مخه له خپله سرسایه و چاته ورکړي، مسکین ته ورکړي، بلکې دا تر ټولو ښه طریقه ده، ځکه چې دی به یو ضرورت باندې پوره کړي، د اختر یو خرچه و ضرورت و خپل مشکل به باندې ادا کړي. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقه. که چا د عیدګاه د لمانځه وروسته ورکړه، یعنې بیا هم لازمه ده ورکوي، خو بیا خامخا، خو د عیدګاه د لمانځه وروسته یې ورکړه نو دا یو عامه صدقه ده، لکه دا نورې صدقې چې څونه اجر لري دغونه اجر به الله ورکړي. هغه مقبوله صدقه نه سوځین جوړه. څه شي نه سوځین جوړه؟ مقبوله صدقه. دا بس پر دغه ځای باندې ختمه سوله. په بعضې روایتو کې دا فضیلت هم راغلی دی چې د رمضان روژه د اسمان او د ځمکې په مابینځ کې ولاړ اسمان ته نه ځي، نیک اعمال چیرې ځي؟ اسمان ته ځي. ولې؟ ځکه قرآن شریف کې الله پاک جل جلاله الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله جل جلاله ته بلا کیفه د مؤمنانو پاکې کلمې او نیک اعمال ځي، یعنې اسمان ته ځي. سید وروره دا پر دې ځای باندې دا خبره خلاص الله رب